الله یوازې شرک نه بخي، د دې نه پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د چاته خوښه شي وربخي. چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره وکړه. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو دی وی زری په اندازه هم ظلم نکي. کنه وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یو ګناه کافي ده. آیا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي؟ که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نه ورکړی. او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده. خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخ اړوونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافي دی. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به مونږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به مونږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. مسلمانانو، الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. اے مؤمنانو، د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یو سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ای پیغمبره، تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه یې ډیر لرې باسي. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې راشئ د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشئ د پیغمبر لوري ته نو تا هغو منافقانو ته کتلي دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې مونږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او مونږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. هغوی ته څرګنده کړه چې مونږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولای نو شک نشته چې الله به یې بښونکی
او رحم کوونکی میندلی و